چې د شپې دې الله ته د زړه د کومې نه یو خبره وکړه که نه چې الله دا زما حاجت دی او فریاد دی ورته وکړو دا خبره در الله پوره ته سره ګرځې په دنیادارو پسې او په مالدارانو پسې او د یو په در او د بل په در کم ټیم کې چې الله وایي چاته څه مشکل شته چې زه وله حل کړم هغه ټیم کې الله ته ولې نه وایي بیا چې موږ راپاسو نو بیا ګرځو په مالدارانو پسې په دنیادارو پسې چې اوس ته د مزدورۍ سیستم هم برابر شي یا په مولیانو پسې چې موږ له وظیفې راکړي چې دا کار شارټ کټ وشي ته سره ګرځې په دنیادارو پسې او په مالدارانو پسې او د یو په در او د بل په در کم ټیم کې چې الله وایي چاته څه مشکل شته چې زه وله حل کړم هغه ټیم کې الله ته ولې نه وایي چې الله ته ووایي چې حل کوي که نه حل کوي ورب الکعبه زه به یې قسم خورم دا بعض خبرې ښکاره کول ښه نه وي ما ته مناسب نه ښکاري او نه دا مسلمان سره ښه ښکاري خو دا د تجربې خبره ده چې د شپې دې الله ته د زړه د کومې نه یو خبره وکړه که نه چې الله دا زما حاجت دی او فریاد دی ورته وکړو دا خبره در الله پوره کوي او چې پیغمبر وي په دې کې به شک وي چې پیغمبر وي الله داسې وایي په دې کې شک شته روایت حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی شک پکې شته نشته پکې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې کوم حدیثونه دي کې څه شک شته دي کې چې څوک شک کوي د په خپله ټول ګډوډ دی ځکه شک پیدا شوی دی په دې حدیثونو کې چې هغه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې نو خبره کې شک نشته شک بیا په موتا کې دی مسله موتا کې ده که نه مشکل موتا کې شو که نه دغې چې هلته خو حدیث واضح دی موتا نه راپاسو موتا یې الله ته نه وایي نو مشکل من کې دی که مشکل د پیغمبر په دې خبره کې دی مشکل موتا کې دی اسی چې موتا قیامت په ورځ الله ته ودرېږو که نه او زمونږ د ګناهونو دا بوج راشي او دا تلې د ګناهونو دا ډکې شي او الله دې نه کوي او الله دې موږ معاف کړي ټول خو که چېرته داسې وشي او موږ د ارمان کوو چې الله موږ معاف کړي ټول به د ارمان کوي په هغه ورځ او تا ته الله دا ووایي چې زه خو د دنیا د اسمانه پورې درغلی وم او تا ته مې ویلي چې څوک توبه وباسي زه وله قبوله کړم ته په هغه ټیم کې ولې نه وایي ته په هغه ټیم کې ولې بخښنه نه غوښته نو دې الله ته به څه ووایي څه جواب شته داسې څه جواب شته چې ته پرې ځان د دې خبرې نه وباسې او ملامته نه شي چې الله ته ته وایي چې د دنیا د اسمانه پورې خو زه درغلی وم اواز مین کړی و چې څوک را باندې ځان بخل غواړي چې ویې بخم څوک توبه وباسي چې ورله قبوله کړم نو ته خو لږ پاسه ودرېږه ورته که نه